یوسف خو نشي کېدی که کم سے کم دومره علم خو یې زده کړه که نه چې دا خپل مونځ دې پې صحیح چې دغه مسلې خو راته معلومي چې کومې تا ته روزانه یو پیر نه څو پیرې موږ فرضي مونځ کوو موږ نفلي مونځ کوو موږ خطا کېدی شو نو دې لپاره دا مسلې زده کول لازم دي دې ته وایي سجود السهو او السهو په عربۍ کې په لغت د عربۍ کې غفلت ته ویلی کېږي خطا کېدو ته ویلی کېږي یو شی پرېښوده په یو شي کې سهوه کېده یعنې بغیر د علم نه معنی چې قصدن یې نه کوي او دی پکې خطا شو سهوه شو او سجود السهو دا سجده سهو څه ته وایي هغه د مانځه په آخره کې چې کېږي یا د سلام ګرځولو نه مخکې یا د سلام ګرځولو نه بعد د دې دپاره چې کمې په مانځه کې راغلی دی یا کم زیاتې راغلی دی یا کم شک راغلی دی چې هغه پې معاف کړی شي او سبحان الله علماو ګوره دا خبره ذکر کړې ده لکه امام ابن القیم او نور علماو وی د رسول صلی الله علیه وسلم دا سهوه کېدل په مانځه کې لوی نعمت د الله یو پای کې فایده دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم سهوه شو په مانځه کې نو موږ ته پته ولګېده که داسې حالات په موږ راشي نو څه به کوو نو دا د الله رحمت دی دویمه دا چې د دې نه لار بنده شوه د هغه چا دپاره چې څوک د رسول وسلم په حق کې دومره غلو کوي چې هغه له الهي صفات یا د ربوبیت صفات وله ورکړي د هغوی دپاره لار بنده شوه چې نه چې یو کس خطا کېدی شي ته د هغه نه اله او معبود څنګه جوړوي یعنې په رسول وسلم باندې سهوه راځي چې سهوه پې راځي د ده نه معبود جوړولی شي نشي جوړولی اله او رب او معبود خو هغه څوک کېدی شي چې په هغه سهوه نه راځي په هغه خطا نه راځي هغه نه خبره نه هېرېږي نو دا د الله رحمت دی د رسول وسلم دا سهوه کېدل دا د الله رحمت او نعمت د دې امت دپاره او دا دلیل دی چې رسول وسلم بشر دی بلکې یو حدیث کې ښه واضحه وی انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی زه ګوره ستاسو په شان بشر یمه انسان یمه ستاسو نه چې څنګه خبره یېرېږي دغه شان زما نه یېرېږي نو که چېرته زما نه یېره شي نو ما ته یې رایادوئ او چې په دې مسله سړی پوه نه شي نور یې په څه باندې پوه کړو واضحه دلیل دی حدیث دی نه وي څنګه واضحه دی زموږ مولوي صاحب او زموږ کتاب او زموږ مذهب موږ دې ټکو تباه او برباد کړو یعنې د دې نه اخوا بل دلیل ته ضرورت شته زه ستاسو په شان بشر یم څنګه چې تاسو باندې هیر راځي وي داسې په ما راځي نو که ما نه چېرته په منځه کې هیر راشي ما ته یې رایادوئ دا خو نور نشي کېدی په اعتبار د ذات صحیح د صفت په اعتبار د صفت رسول وسلم رڼا وه رڼا د هدایت و که نه الله رالیږلی الله ورته وحی رالیږلی دا خو صحیح دی لکه موږ چې داسې وایو عالم د معاشرې دپاره رڼا ده نو ولې د عالم په اعتبار د ذات رڼا ده په اعتبار د صفت رڼا ده په اعتبار د ذات خو موږ ټول منو چې د عالم زموږ په شان انسان دی نو رسول صلی الله علیه وسلم په اعتبار ذات بشر دی نور خو نه دی او که نور وی نو په هغه باندې د هیر څنګه راځي هغه نه باندې خوب څنګه راځي هغه واده ولې کوي د هغه ډوډۍ ته ولې ضرورت دی د هغه قضای حاجت ته ولې ضرورت دی سجده سهو د دې ولې موږ په آخره کې دا چې منځه کې خطا شو نو سجده سهو وکړو د هغې دوه فایدې دي یو د شیطان د ذلیله کولو دپاره ځکه چې حدیث کې راځي چې کله هم مسلمان بنده د الله ته سجده ولګوي نو شیطان وی تباهي د زما دپاره ما ته امر کړی شوی د سجدې ما ونه لګوله نو زما دپاره تباهي او د آدم بچي ته امر وکړی شو د سجدې نو هغه ولګوله
نو د هغه دپاره کامیابي او بخښنه. نو دې سجدې فایده د شیطان ذلیله کول. دویمه د دې فایده جبر للنقصان، کم کمی کوتاهي چې شوې ده هغه پې پوره کېږي، کوتاهي پې ختمیږي، د هغې جبر پې کېږي. او درېیمه فایده په دې کې دا ده چې ارضاء للرحمن، الله پې راضي کېږي. څو فایدې شوې؟ درې. شیطان ذلیله کول، د مانځه کمی پوره کول، د الله راضي کول. د دې دپاره دا سجده نه کي. بیا دا یاده کوي سجده سهو په مانځه کې چې راځي درې وجې دي، څلورمه یې نشتي. یو په مانځه کې زیاتې کول، دویم په مانځه کې کمی کول، دریم په مانځه کې شک راتله چېرې دا به دوه رکعتې که درې به ما کړي، دوه سجدې ما ولګولې که درې مې ولګولې، یو که دوه شک. نو سجده سهو د درې کارونو دپاره ده، یا زیاتې دی، یا کمی دی، یا شک دی. څلورمه بله وجه یې نشتي چې موږ هغه ذکر کړو. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې هره مسله تفصیل سره بیان کړو، چې زیاتې وکړي نو سبق کوي، کمی وکړي سبق کوي، شک راشي سبق کوي، دا ټولې مسلې به بیانېږي. اول د اولنی حدیث وایو، د محمد بن سیرین نه دا روایت راوړی دی، هغه د ابوهریره رضی الله عنه. هغه وایي چې صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم احدى صلاتي العشي. وی رسول صلی الله علیه وسلم، ابوهریره وایي رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر موږ له امامتي را کړه په دغه دوو منځونو کې په یو مانځه کې کوم چې د ورځې دي. العشي په عربۍ کې هغه وخت ته وایي د نور د زوال نه واله ډوبېدو پورې. نو دې کې کوم منځونه راځي؟ ماسپښین او مازدیګر. نو په دې دوو منځونو کې وایي موږ له په یو کې امامتي را کړی و. ابن سیرین وایي څوک چې ابوهریره نه دا روایت را نقل کوي، وایي وسماها ابوهریره، ابوهریره رضی الله عنه دا مونځ ویلی و چې دا کوم مونځ دی، خو ما نه هېر شوی دی، ولکن نسیتو انا، زما نه هېر شوي دي چې هغه مازدیګر وي که ماسپښین وي. دا د هغوی تقوا وه. دا بعضې راپاسي نه، نو کیدی شي د حدیثونو کې شکي، کیدی شي او کیدی شي، او په دې طریقې سره دا خلک په حدیثونو کې شکیان کوي. د دې دپاره الله سړي پیدا کړي وو او پیدا کړي دي. دا د دغه کسانو کار نه دی، هغوی په حدیث پوهېږي نه. ته ورته حدیث بیان که، یا ورته ووایه زه درته قسم په دې خورم، دا چې پښتنو کې دا کم منکرین حدیث پیدا شوي دي، قسم پې درته خورم ته دی کښېنوه او په حدیث کې زبر زیر نه لګېدلي، ده ته دا حدیث یو پیر ووایه، ویلی نه شي، پوهېدله پرېږده، سند به دې څه پېژني، راویان دې څه پېژني، او علم د حدیثو څه پېژني، چې دی به پوه دا خبره به یې نه کوله. دې دپاره الله سړي پیدا کړي دي، او هغوی دا حدیثونه موږ ته داسې را رسولي دي لکه څنګه چې په اوله ورځ د رسول الله وسلم د خولې نه وتي دي. او که چېرته کوم ځای کې کمی زیاتې شوی دی، نو د هغې راته بیان شوی دی، په ګوته کړي دي راته چې دلته دا خبره داسې نه ده، داسې ده، دلته دا راوي کمزوری دی، راوي دروغجن دی، راوي نه خبره هېره شوې ده، هر څه واضح دي. دومره خیال یې ساتلی چې دلته ابن سیرین وایي، محمد ابن سیرین وایي ما نه هېر دي چې مازدیګرې وي که ماسپښین، نو ده ګوره دا نه دي ویلي چې هغه مازدیګر و که ماسپښین. خبره یې قشان پرېښوده. مقصد پوره شو که نه؟ لکه دواړه منځونه یو شان دي، ماسپښین او مازدیګر کې څه فرق شته؟ نشته، یو شان دي. نو که ته وایې چې ماسپښین کې خطا شوی او که ته وایې مازدیګر کې خطا شوی، هغه څه فرق نه کوي. قال فصلى بنا ركعتين. رسول صلی الله علیه وسلم خطا شو، مونځ یې 2 رکعته وکړو. 4 رکعته مونځ دی، وی کوي څه 2 رکعته. ثم سلم، بیا سلام وګرځه. دلیل دی چې انسان دی، بشر دی، او دلیل دی په دې چې هیر پې راځي. په رسول صلی الله علیه وسلم باندې په تلاوت کې مې هیر راغلی دی.
یو روایت کې راځي چې یو ورځ په تلاوت کې ته سجې هغه تېر شوی بې ملګرو ته یې ماته رایادوئ که نن سبا یو امام خطا شي دا به نه وایو چې دا څنګه امام دی څنګه عالم دی دی په قرآن په تلاوت کې خطا شي خو انسان دی یعنې زما خو پکې تجربه ده که نه کله نه کله داسې شوي دي ما سره چې دا ذهن داسې بند شي سبحان الله چې سړی حق حیران شي چې په دې پسې کم آیت ته څه دي څه نه دي هغه هر څه ته ګډوډ شي او دا الله دې انسان ته وخت په وخت ګوره په ډېرو ځایونو کې الله موږ ته دا خبره ګوره ښیي ښه چې که ته ډېر هم لوی شي ته هېڅ هم نه صرف په دې طریقې سره نه په ډېرو طریقو سره خو هوښیار پې پوه شي एकदम دا ذهن بند شي یو ورځ زه په د آخرني صورتونه نه دي دېرشمې سپارې په دې صورت عبس کې داسې نښته ومه په یو ځای کې ما تراو کې قرآن وایي د خپل استاد سره چې هغه یونیورسټۍ کې زموږ استاد و د هغه په جومات کې چې بلکل پوهېدم نه چې دا زه کوم ځای کې یم او کوم ځای کې نه یم بلکل مې دماغ بند شو دلیل دی په دې باندې چې کمال هغه صرف د الله دپاره دی والکامل الله فی ذات وفي صفة او الله وی کامل دی په ذات کې او په صفت کې او ناقص الذات لم یکمل له عمل او چې ذات نیمګړی ذات انسان پیدا شوی کمزوری دی د ده به څه عمل پوره شي نو رسول صلی الله علیه وسلم څومره اوچته هستی ده او د هغه په شان اوچت مخلوق نه راغلی ده او نه به راشي خو بیا هم الله ته نه رسي بیا هم پوره داسې نه دی څنګه چې الله پوره دی نو سلام یې وګرځوه فقام الى خشبة معروضة في المسجد نو بیا یو لرګي خواله ورغی چې هغه د جومات کې دا لرګی پروت او یو روایت کې داسې راځي چې جذعا في قبلة المسجد د کجورې یو تنه وي د قبله کې پرته و هغې ته ورنږدې شو دا کومه تنه ده هغه منبر خو د قبله کې پروت و که هغې ته ورنږدې شو فاتکأ علیها کأنه غضبان هغې ته یې ډډه ولګوله او داسې ناست و لکه غوسه چې په انسان باندې قسمه قسم حالات راځي کله سړی خفه وي کله غوسه وي او په کار دا ده چې موږ د یو بل هر قسمه حالات محسوس کو د ځان نه به قمقلان نه جوړو هوښیار سړی المؤمن کیس فطن مؤمن هوښیار یې ښه ته به د دې سړي دا حالات محسوسې دا نه چې په هر ځای کې خپله وې او خپله کې لکه اوس یو سړی دی بیمار دی میلاو شو موږ سره طبیعت یې ګډوډ و نه یې داسې په روڼ تندي په خیر وي نو او ته پورې ژوند خطې هله ګوره دې بدتمیزه ته ګوره دې بد اخلاق نه بیمار دی غم پې راغلی دی حادثه ورته راغلی ده غوسه شوی به یې په کور کې یا د چېرته ملګري سره به وران شوي یا په کار کې غوسه به نو زه بعضو دا ذهن دی چې زه څنګه غواړم چې همیشه دا خلک دقه شیان وي داسې نشي کېدی انسان د خټې نه جوړ دی دی کمزوری دی په ده باندې قسمه قسم حالات هغه راځي بیا د دیندارو په باره کې خو موږ بلکل برداشت نه کوو یعنې اوس که زه په دې لاره تېرېږم یو کس ماته وایي السلام علیکم او ما ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله ګوره دا وی علما دي اخلاقو ته وګوره که نه نه خندا او نه غاړه او نه دا چې راځه او نه یعنې ته لازم به ته د هر یو سره ودرېږه او راځه او راشه درشه او خاندې وارې او ته دا خو حالات دي په انسان باندې قسمه قسم راشي او دې ګوره په چا سلام هم نه اچوي خو که چېرته ګیرې والا ویني نو خو ګیرې ده په مخ باندې بس دې عقیدې تی نه شي د ده هر حرکت د ده ناسته پاسته دی نوټ کوي لکه صرف چې دا ګیرې والا مسلمانانی او دا بیګیري چې دوی ته اختیار دی چې څه کوئ هغه کوئ نو ته به د سړي حالات محسوسې چې یاره دې سړي باندې دا قسمه حالات وس دي
د شپې ته یو سړي ته ور وټکوه ځه ور اور خو دا ټیم نه دی ته ورغلې 1 بجې ده 12 بجې 12 بجې یا دې ورته ټلیفون وکړو او د خوب راپاڅېد ها صحیح ده دی وي ته وګوره بد اخلاقه ته نه نو دا خو د خوب ټیم دی لازم به هغه خوب نه راپاڅېد د هغه خوی به دقې شاعري د خوب نه چې راپاڅېد تا ته به یو د خندا ډرک کړي ځان نه هوښیاران جوړول پکار دي که نه زما دا خبره غلطه ده ما ته کله نه کله داسې بې ټیمه ټلیفون راشي که نه بلکل یعنې د خوب هغه جوور ټیم ټلیفون اوچت کې سلام علیکم وعلیکم السلام اوده وي که څه وي د دې جواب څه دی نه اوده نو لاره کې ګرځېدم ورزش مې کوم شپې په 2 بجې 1 بجه خو لازم اوده ووه نه په دې به خفه کېږو نو موږ پښتنو کې دا یو نقطه لږه د دې موږ کې کمی شتي موږ دا وایو چې یعنې زه څه غواړم او زه څنګه کس غواړم مخامخ سړی د همیشه دقه شاعري دلته اوس رسول الله وسلم څه دی غوسه دی کانه غضبان داسې ناست و لکه غوسه چې ناست یا که غوسه نه دی خو ناست داسې و لکه غوسه چې د سړي د ناستې نه هم کله نه کله پته لګي ووضع يده اليمنى على اليسرى او دا ښی لاس یې په دې ګس ایښودی ګوره وشبک بین اصابعه او دا ګوتې یو بل کې وردننه کړي دي یو روایت کې راځي دې لاسونو ته یې ډډه لګولې وه داسې دا تشبیک چې کوم دی د دې نه منع راغلی دی یو حدیث کې خو هغه د مانځه ته چې انتظار کې هغه ټیم کې او دلته مونځ شوی دی وخرجت السرعان من ابواب المسجد او کم خلک چې تادي کوي جومات نه وتو کې کارونه دي نور څه مسلې دي هغوی د جومات په دروازه باندې ووتو خلکو یو بل سره خبرې شروع کړې داسې ادبناک خلکو قصرت الصلاه مونځ که څو قصر شوی دی الله به ویلي چې 2 رکاته شي هلته ګوره د رسول وسلم په زمانه کې دا ګډ مشکل و هلته وحي راځي نو کیدی شي الله ورته ویلي چې مونځ څو شو 2 رکاته شو که د مازدیګر دی او که د ماسپښین دی بله مسله دا ده چې وفي القوم ابو بکر و عمر او مخې ته په رسول وسلم په دې شاته ابو بکر هم ناست دی عمر هم ناست رضی الله عنهما فهابا ان یکلما نو هغه دواړو د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه هیبت او د رعب د لاسه خبره نه شوه کولی نو بله مسله اوس دا ده چې ابوبکر او عمر خبره نشي کولی نو موږ به څه خبره وکړو نو خلک یو بل سره لګیا دي وفي القوم رجل او یو سړی په جومات کې ناست فی یدیه طول چې هغه د لاسونه ډېر اوږده و یقال له ذوالیدین هغه ته به ذوالیدین ویلی کېدو یعنې د لاسونو خاوند عامو انسانانو چې څنګه لاسونه یي د هغې نه د ده اوږده او د ده نوم راځي په یو روایت کې حدیث د عمران بن حسین رضی الله عنهما صحیح مسلم کې دی الخرباق د ده نومو او لقب چې دی نو د ده ذوالیدینو او دی په بنو سلیم خاندان کې د صبر ونه کو دی یا رسول الله ای د الله پیغمبره انسیت ام قصرت الصلاه یا رسول الله تاسو نه هیر شو که نه مونځ لنډ شو ادب خبره خلک داسې کوي یا رسول الله تاسو نه هیر شو که نه مونځ لنډ شو هر چا سره سړی هر شان خبره نه کوي نه یو شان خبره کوي مولوي صاحب دا مونځ لکه په طریقه زموږ دا خلک بعض به داسې ویلي چې ته به حیران شي چې یالله اوس دته څه یعنې په داسې طریقه به خبره رواني مشکل هغه دا دی چې موږ ته دا طریقه خویه شوې نه ده بل مشکل دا دی زما دا خبرې ګورې سپینې سپینې ځکه بعض پکې رانه خفه هم شي بل مشکل دا دی چې زمونږ بعضو مولیانو داسې کردار ادا کړی دی چې بس لکه دی د دې کلي مولا دی چې څوک ورته څه وایي دی ورته خاندي راخاندي او سره شړپوي را شړپوي نو د یو طرف نه به چغه وه مولوي صاحب بل طرف نه به چغه وه مولوي صاحب نه غلطه طریقه ده
خبره چې کې هغه عالم دی که سپینګیری دی مشر دی معاشره کې یو معزز شخصیت دی نو د هغه سره به خبره په طریقه کې په دې کې ما ته ډېر داسې دلایل معلوم دی خبره باندې به وکړي چې د حدیث پوره کوو ټیم لږ دی 100 منټې دي ښه رسول صلی الله علیه وسلم ورته لم انس ولم تقصر نه رانه هېر شوي دي او نه مونځ قصر شوی ګوره په هیر د پاسه هیر بیا راشي مناظره کوي چې رسول صلی وسلم نور دی که بشر دی یعنی یو خو دې 2 رکاته هیر شوي دي بله دې څه خبره هیره شوې ده دا ته هیر شوي دي چې ما 2 رکاته کړي دي او وی مونځ قصر شوی هم نه دی الله راته نه دي ویلي چې قصر کوم نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ووایي اکما یقول ذوالیدین ذوالیدین چې څنګه خبره کوي داسې ده ما مونځ په رښتیا 2 رکاته کړی هغه ورته ویي نعم او یا رسول الله تاسو مونځ 2 رکاته کړی فتقدم فصلى ما ترک نو مخکې شو او هغه کوم مونځ چې د پاتې شوی 2 رکاته هغه یې وکړو ثم سلم بیا سلام وګرځه سجده سهو ونه کړه ثم کبر بیا تکبیر وکړو بیا سجده وکړه مثل سجوده بالکل د منځه د سجدې په شان او اطول یا د هغې نه لږه اوږده ثم رفع رأسه فکبر بیا سر اوچت کړو بیا الله اکبر ووایي بیا یې تکبیر ووایي بیا یې سجده وکړه د منځه د سجدې په شان یا د هغې نه اوږده بیا یې سر اوچت کړو وکبر فربما سألوه نو خلکو تپوس وکړو د هغه نه د محمد بن سیرین نه روایت خو هغه بیانو وی ثم سلم سلام یې بیا ګرځولی نو هغه ورته وی فنبئت ان عمران بن حسین رضی الله عنه قال ثم سلم او زه دا خبر ما ته راکړی شوی دی چې عمران بن حسین وی چې بیا سلام ګرځولی و خو عمران بن حسین وی او د دا روایت ته چا نه را نقل کو د ابو هریره نه ګوره امانت ته څومره چې د ابو هریره نه اورېدلی دی حقه وي او بیا وی او عمران بن حسین چې دام صحابي دی هغه پکې دام ویلی دی چې بیا سلام وګرځو باز راشي یاره وی د دې حدیثونو څه پته لګي دا خو دی چېرته د څه نه خبر نه دی ځکه دی وایي څه پته لګي د دې خو د یو ټکي خیال ساتلی شوی دی ګینې د دې څه ولې نه وي د ابن سیرین چې ابو هریره بیا وایي چې ثم سلم او سلام خو ګرځولی خو نه ابو هریره دغه ځي پورې خبره کړې نو په ابو هریره باندې د ځان نه زیاتي خبره نه جوړوي نو دې ځای کې سجده سهو د سلام نه مخکې ده که وروستو ده وروستو ده یعنې سلام یې وګرځو بیا یې 2 سجدې وکړي بیا یې سلام وګرځو او څنګه د کمي دپاره دلته کمی شی دی زه لا دې مسلې له نه وم راغلی چې د سجده سهو به مخکې که وروسته خو ده پکې دا کمی ټکی ووي نو چې دې وضاحت دلته وکړم نور ما تفصیل سره بیانو چې سلام نه به مخکې که وروسته دلته کمی شی دی که زیاتی شی دی څنګه سلام ګرځولی شوی دی بیا خبرې شوي دي د زیاتې دی که کمی دی زیاتې دی په دې منځ کې سلام ګرځول شتي دی زیاتې کړی که کمی کړی نه یې پوه خو موږ ته پته دی چې خطا شوی ده خو زیاتې تې شوی دی که کمی تې شوی دی زیاتې تې شوی دی دغه ځای کې خو سلام ګرځول نه نو چې سلام یې وګرځو په 2 رکعتونو بعد نو په هغه خپل ځای باندې زیاتي عمل کړی دی او صرف دا نه بیا پسې خبرې هم شوي دي که نه خبرې د منځه کې دننه دي دا خو پوه شوم خو دا خبرې زیاتې دي که نه د منځه کې دننه دي څه خبره نه ده زیاتې خبرې دي ټول زیاتې یې کړی راځو دې مسلې له چې دا به زیاتې او کمي کې به څه کوو خو دا بل حدیث
د دې په شان دی دا بیان کړو یوه مسلې بیانو. عبدالله بن بحینه رضی الله عنه روایت دی وکان من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، او دی د رسول الله وسلم په صحابه کرامو کې هغه وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم صلی بهم الظهر، رسول الله وسلم یو پیر هغوی له ماسپښین مانځي کې امامتي ورکوله. فقام فی الرکعتین الاولیین، په دې اولنو دوو رکعتونو کې پاڅېدو، ولم یجلس، او کېنه ناستو. څه ته کېنه ناستو؟ لنډې قاعدې ته کېنه ناست. فقام الناس معه، نو خلق ورسره ودرېدو حتی اذا قضى الصلاة، کله چې مونځ ختم کو، وانتظر الناس تسلیمه، او خلکو انتظار کو چې سلام به وګرځي، کبر وهو جالس، نو چې څنګه دا تشهد او دا درود او هر څه ختم کړو، خلکو د سلام انتظار کو، الله اکبر ووي او سجدې ولګوله، دوه سجدې ولګولې قبل ان یسلم، مخکې د سلام ګرځولو نه، ثم سلم، بیا سلام وګرځو. دلته کمې شوی که زیاتې شوی؟ کمې شوی دي. نو په یو مسله خو به رسېدلي یي، په څه چې زیاتې وشي نو سجده سوه وروسته ده، او چې کمې وشي مخکې ده، او دې ښه تفصیل به مخکې راشي. خو دې حدیث کې یو اهمه مسله ده، بیا به رانه هېره شي په روان درسونو کې، هغه ده لنډه قاعده چې د امام نه پاتې شي او دی ودرېدو، پوره ودرېدو، او د بل رکات شروع کو، نو دله واپس راتله حرام دي. ګوره ښه دا یاده کړئ. ها که په دې لاره کې واپس کېدی شي، لکه اوس یو امام دی، هغه د دې سجدې نه پاڅېدو، چې څنګه پاڅېدو به ورسره رایت شو چې یاره ما نه خو تشهد پاتې شو، نو کېناستو، نو هېڅ خبره نه ده. خو چې ودرېدو بیا به نه راشي. او په دې مسله ډېر عوام نه دي پوه. عوام پرېږده، ډېر امامان پکې هم داسې شته چې نه دي پوه، چې کله ورته شاته دا خلک سبحان الله سبحان الله ووایي که نه، او په دې روب دا به راشي، یو ډزه بیا کښېني، وایي ما نه تشهد پاتې شوی. دا یاده کوي چې تشهد د امام نه هیر شو او دی ودرېدو، نو بیا به دی واپس نه راځي، او مقتدیان به ورسره هم ودرېږي، او په اخره کې به بیا سجده سهو کوي. او دا بعضې نښتي، یو ځای کې ما مونځ کوو، مخکینۍ خبره ده، نو زه خطا شوم درېیم رکعت ته، او دا یو پکې نښتی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بیا د مانځه نه بعد ورته ما ووایي سوډانی و، ما یې لږ علی رسلک لږ ګزاره کوه، وایي نه نه، وایي تشهد دې پرېښودی، ورته علی رسلک. نو ما ته دې مسلې نه یې خبر، زما دپاره واپس راتله حرام و. ته دې نه خبر یې؟ ویله نه وم خبر ته. نو ما ځکه خو ته لګیا وې. نو دا مسله ورسره یاده کوي چې لنډه قاعده پاتې شوه، ودرېدو، د بل رکعت کې داخل شو، نو بیا به واپس نه راځي. ښه دې نه دا مسله هم راووته چې تشهد دا منځ کې چې دی دا رکن نه دی. څنګه؟ که رکن وی نو بیا به لازم ورته راواپس کېدو.